او بھائی صاحب توجہ فرماؤ، یہ نا ہمارے پاس یہ سانپ ہے نا، وہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے۔ یہ والا دوائی یہ سردی میں ملتے ہیں، سردی میں ملتے ہیں۔ بھائی صاحب آپ اس لوگوں کے لیے پشتو میں ترجمہ کرو۔ یہی کہنا چې مو سره کومه دوايي ده که نه دا د په غرو کې جوړېږي او په ساړه ټایم کې هغه کېږي، او انشاءالله مو سره منګوره دی، دا به هم درته وښایم، دا ښکاره به هم درته وښایم. بھائی صاحب یہ دوائی ہے نا، یہ پاؤں کے لیے ہے، پاؤں کے لیے ہے۔ دا یہی کہنا چې دا پښې نه ده چې درد کوي، دا دغه لپاره ده. ها ٹھیک ہے، اچھا ہے، یہ دوائی پاؤں کے لیے ہے۔ ایسا بیمار ہو جو وہ پاؤں میں درد ہے وہ اس کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دوائی ہمارے پاس ہے، یہ دوائی ہاتھوں کے لیے، یہ کمر کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ دا یہی کہنا چې د ملا د چا خوږېږي که نه دا د دغه شي لپاره ده. ها همیشه به ټیک ټاک وبوي. یہ دوائی ہے، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ یہ دوائی ہے، یہ سینے کے لیے ہے، جس کا سینہ وہ بند ہوتا ہے اس لیے انشاءاللہ کھولتا ہے۔ دا یہی کہنا چې دا سینه د خوږېږي که نه په دا سړک کې ډېره زیاته هم خوږېږي، انشاءالله دغه دوايي سره به ټیک ټاک وم. اور دوائی بھی ہے ہمارے پاس، انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے سانپ بھی دکھائیں گے۔ یې چې وروسته درته منګور به هم وښایم. ښه یہ دوائی ہے نا، یہ گلا جس کا خراب ہے اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ د مارې خو مغلو چې ډېره خرابه ده. بھائی صاحب اب کیا بولتا ہے ان لوگوں کو؟ یہی چې د څیر ته وایم تاسو ته ده. بھائی صاحب آپ اس کو لیے جو میں بتا رہا ہوں وہ اس کو لیے بولو۔ یہی چې تاسو ته څه وایم، څه طریقه دوايي درکړم. بھائی صاحب آپ تو انسان ہے نا۔ یہی چې تاسو انسانان یو. بھائی صاحب اب کیا بولتا ہے، آپ تو جانور ہے نا۔ یہی چې تاسو ځناور یو. جانور دے چاہتا ہوں، دے چاہتا ہوں۔ آپ وہ تخصیدو توتا یا یم چلائے چشای خرطا ولو۔ مامو صاحب وہ ترجمہ غلط کر رہا تھا، میں تو ان لوگوں اس کو بتایا تھا۔ مانگور دین تو وسا پھر ارتا ونخا ولو وانا اولائی وداخل دو ویون خرطا ورکس